خو دې سم کړه که نه ماړه برېت هلکه ما د برېتو سره په ما د کیمرې به دې په ګټانو وولې ما د برېتو سره به دغه نه کوې دا پکې راوله دا پکې راله لاغلي بچې ریکارډینګ چالو دی دا به دې بیا کټ کوې نه چې کیمرې به دې په ګټانو وولې تازه اوتره ارشاد ښه تو سره څه خبرې کوي نه هېڅ هم نه کوو دا د خبرو محتاج نه دی اوس پرېږده هر چا ته پته چې اوتر سره ولاړ دی درمان صاحب وړاندې به دغه یو انقلابي غزل ووایم بیا به پسې یو نظم ووایم غزل داسې دی چې په کوم هنر باندې قاتل مې د سر خواله راځي په کوم هنر باندې قاتل مې د سر خواله راځي چې هم مې ووجني او بیا مې هم دواله راځي او زه خو حیران په پښتونخوا کې دې چاودنو کړم چې مړه پکې څوک شي او ډالرې پې بیا چاله راځي مننه او د بم بارود او اسلحې ایجاد که هر ځای وشي خو تجربې له به پښتون او پښتونخوا له راځي او داسې به ټول عمر په بوسو کې اوبه نه بیایي یو ورځ به راشي دا تیارې به هم رڼا له راځي او دغه متل دی چې د ملک سویه د ملک سپینې وي دغه متل دی چې د ملک سویه د ملک سپینې وي ځکه کاله ته د کاله سړی مې غلا له راځي او همدغه خلک قاتلان ګورې د دې خلکو دی دا کور په کور چې څوک زخمیان او شهدا له راځي او نن خو د حق وینا او تر خپل غزل کې وکړه خو ځان خبر که نتیجه به یې سبا له راځي او دغه نظم به د پېښور د جومات په دې نظرثانۍ باندې مې پښتنو سره په دې دومره جبر او ظلم باندې لږ لیټ شومه معذرت په غواړم د مینهوالو نه خو دغه نظم مې داسې لیکلی چې وړاندی شروع به په نامه د پاک سبحان کومه وړاندی شروع مې په نامه د پاک سبحان کومه ورپسې ذکر په سرو وینو رنګ قرآن کومه بیا د جومات په دې واقعه لږه رڼا اچوم لږه د دې خلکو د مړ ضمیر کې ساه اچوم څو ورځې وړاندې چې دا کومه ناروا شوې ده د خدای په کور کې چې د ظلم انتها شوې ده نو ژبه مې ګونګه شي مازغه مې سم ټکار جوړ کړي چې ظالمان د ظلم داسې انتشار جوړ کړي د خدای په کور کې چې د بم بارود چاودنې کوي دا ظالمان به هم لا تمه د بخښنې کوي او په موږ ولاړ پولیس خواران په وینو رنګ چا کړه دوی د بارودو د دې زور سره په جنگ چا کړه داسې څوک شته چې د دې سوال ماله جواب راکړي چې د دې دومره ظلم زور سه احتساب راکړي د خدای دې کور ته دومره بم بارود چې چا وړل د خدای دې کور ته هیر دومره بارود چا وړل چې دا پیریانو او که نه چا په هوا وړل او زه د ګنډلو ستن د ځان سره وړی نه شمه زه د تیلو ډبې په جب کې پټوی نه شمه چې دوی جومات ته هیر دومره بارود څنګه یوړل په کوم صحت په کومه لار او په کوم رنګ یوړل تپوس پکار دی هیر دوی سره سلا د چا ده د بم بارود دی وزن بوج ته یې حملا د چا ده او دا ترخګري دی پښتونخوا کې اخر څو خوروي چې دا تیارې په دې رڼا کې اخر څو خوروي په بله خاوره باندې چرته د بم درزو نشه ګوره په بل چا خو چرې دا ګۍ ډزو نشه خو چې راځي هره واقعه به پښتونخوا له راځي هره ناسازه ناروا به پښتونخوا له راځي صرف پښتون به قرباني په هر ډګر ورکوي صرف پښتون به د ترخګرو خلاف سر ورکوي ولی سندی او پنجابی د دې ضامن نه دی څه ولی سندی او پنجابی د دې وطن نه دی څه صرف پښتون نه مو د لوبو ګوډاګې جوړ کړی صرف پښتون نه مې بې څوکه لاروی جوړ کړی هر چا ته خیر دی صرف پښتون ته پکې چل جوړ شوی د هر چا سوچ فکر د دې خوار دا جل جوړ شوی تاسو ته وامه کنه یې پښتنو مړه خو نه یې داسې ګونګیان داسې کاڼه داسې ړانده خو نه یې ګوره په تاسو باندې څه ونشو څه نه کېږي ځکه مې نور په پښتونخوا کې ژوند ته زړه نه کېږي د خدای دپاره لږ بیدار شئ ځان ته ځان ووایئ یو بل له غاړه ورکئ یو بل ته جانان ووایئ تاسو تر کومې به دا جهل او دا ضد به کوئ تاسو تر کومې چې دا جهل او دا ضد به کوئ د یو بل سره بغض او چې د یو بل سره دا بغض او حسد به کوئ
تاسو که یو شوي نو بیا ستاسو د جواب څوک دي تاسو که یو شوي نو بیا ستاسو د جواب څوک دي او بل په دې خاوره د حاکم د انتخاب څوک دي. ډېر ښه دی یار، زبردست. دغه غزل دی چې زه د سرګردان یم خو چې ته صرف په سا شولې، د دې سرګردان یم خو چې ته صرف په سا شولې، او ښه ده چې زما او ستا د ژوند لارې جدا شولې، او شته د بل ارمان که دغه ستا ارمانو صرف دغه د غوښتله نو دغه ستا ارمانو صرف دغه د غوښتله نو شته د بل ارمان که نه په دې باندې رضا شولې، او څومره په کلونو تکلیفونو مې یار کړی وي او داسې زر دې هېر کړمه ته داسې بې وفا شولې، او زه به د فرهاد غونته کې سر درنه قربان کړم او ته د شیرینۍ په شان مینه که په ما شولې، او داسې مې یقین ستا په جنون او تره نه راځي او هله به دې ومنمه مړ که په سارا شولې. او دغه څو شعرونه به درته نور ډالۍ کړمه چې درد راله راکو خو درمان سترګې بدلې کړې، زړه کې مې دننه هر ارمان سترګې بدلې کړې، او سرو مړو ګلونو په جړا کې راته وویل نه راځي زمونږ په لور باران سترګې بدلې کړې، او جام یې راوچت کړو د مودو توبه یې ماته کړه، او شیخ په میخانه کې د ایمان سترګې بدلې کړې، او ما چې به د چا په سر د ټول کلي خبرې وړې یم ملګرو نن هغه جانان سترګې بدلې کړې، او اوس په خپل غزل کې د جنون ستاینه نه کوي او روح شلو کولې او تر جان سترګې بدلې کړې. ډېر ښه دی. او دغه دوه شعرونه به اعظم خان ته ډالۍ کومه چې په ډېره پوښتنه مینه مې تاله دی راوړې، دا څه ویلې وې زړه مې په تحفه کې واله رالم، او چا یو ځای او چا بل ځای به دې ځای راته ښودلو، په ډېرو تپوسونو دې او طرفه خواله رالم. ډېر ښه دی. هر څه ډېر دی خو یو ستا د دیدن کات دی، ځکه ګران خو دې په مونږه ملاقات دی، او مسافره که ته خپل وطن ته رالې ما منلی ستا په سر باندې خیرات دی، او لږې تندې خو زمونږه زندګي ده، دغه هېڅ نه دي خو دا تکلیف ترې زیات دی، او دوه یاران مې په مثال د دوو سترګو، یو د کوزه پیښور دی او بل د سوات دی، او خوشحالي که دې زمونږه نصیب نه شوه نو شکر دا دی چې ستا غم راته میرات دی، او ستا او تر قدم ته چې زه ګورم داسې ښکاري چې د ژوند نه دې زړه مات دی. ډېر ښه دی. او څو شعرونه چې څه خو ستا د زړه ازار دی او خیرې دي، څه مې خپلې د قسمت کرښې کږې دي، یو خفګان دوه ته مې وار نه خطا کېږي خو د غم د پاسه غم دی حادثې دي، او ستا د سترګو نه چې ستا په مخ بایدلې هغه اوښکې مې د زړه په سر پرتې دي. دغه څو شعرونه نور د دې موږ د دې ناز نانا په فرمایش چې ځان مې د عشق په سرو لمبو باندې سېزلی نه وې، افسوس افسوس دی چې مې تا ته یار ویلی نه وې، اوس چې دې نه وینمه بې اوره سوځېږمه زه او دې نه به دا ښه وه چې ما درته کتلی نه وې، نو ستا دې نازونو اداګانو ته چې وګورم او زه دې تک تور وې خو جانانه چې ته ښکلی نه وې، او خیر که اغیارو راله هر قسم ارمان تاله کړو، خفه په دې شم چې یارانو خو لوټلی نه وې، او کله ناکله په خپل ژوند کې دومره تنګ شمه چې ویمه چې دې دنیا ته زاړو راغلی نه وې، او زما په وړاندې چې زما د کتاب پاڼې سیزي نو ستا په نامه چې مې ورته رسې لیکلی نه وې. ډېر ښه دی.